سلامونه ټولو پښتنو ته. پښتنو دا ویډیو نن زه د خپل پښتنو د پاره کوم افغانان ورونو د پاره الله پاک دې د هر پښتون اجرا د شانتي آباد ساتي ماشاءالله. لکه څنګه چې الله پاک د سعودي عرب په خاور باندې زمونږ د غریبانو اجري آباد ساتي، په دې باندې د الله لاک لاک شکر دی. او نن زمونږ ډیر خواږه قدرمن ملمانه راغلو، لاول اجي رئیس لاله او ورپسې ماشاءالله زمونږ د برول سره تعلق ساتي. زمونږ ډیر خوږ مشر دی چې زمونږ مینوالو د سکندر صاحب سره د کار په ځای کې ملاقات شو چې نن زمونږ سره ناست دی ماشاءالله. بقایا زمونږ انډیوالان ورونه عزیزان میپل زمونږ 24 غنټې پښتنو ته زما د خواص او درخواست وروره چې د میډیا سره د خپل عوام سره دوا سلام ساتل کې نستل پاسېدل غم خادي ورولي ماشاءالله. د دې ویډیو مقصد مې دا دی چې د ځان سره دنیا تم سوچ وګوره، دنیا سپاغه طریقه لاړ شو چې په کومه طریقه باندې زمونږ د خسته مشران عزتمن ښکاري او هغه لارې اختیار کو ماشاءالله. ټول پښتون زنده‌باد او د پښتنو اجري زنده‌باد. ټول پښتانه د الله خاد او آباد ساتي چې په هر ځای کې سره د مسلمانانو د الله پامان.